حمیش به څنګه ساعت تېرېږي دلته اوس ما په خوشحالۍ رخصت کې ماما پریشان کوئ موږ تا ته اجازت نه درکوو تا دفتر ویشتن او ستا بیا ګړنګ دا به څه نښانې وي ولاړو ای ګوله ته خبر یې نن کومه ورځ ده یا نه یم خبر نن ستا د زوکړې ورځ ده رښتیا اوهو ډېر ښه خوند یې وکړې نن خو ستا د پیدایش ورځ ده ولې چې ته نن زموږ په ژوند کې راغلې اوس دا راته ووایه چې موږ نن تا ته کومه تحفه درکړو زه خوشحاله یم چې دا کوچک د سټمه دغه زما خوشحالي ده ته هم خوشحاله اوسئ ته ګرانه راته ووایه هر شی چې ته غواړې هغه درته راوړم ته هېڅ غم مه کوه ته خپل د زړه ارمان نن موږ ته ووایه څه دې په کار دي شنه دا خبره کیسته وایه څه شی غواړې دی څه وایي دی خو غواړي چې زما نور دوه ملګري هم راولي یا اوهو موږ د درو کوچنیانو پالنه نسو کوی دا موږ ته ډېره ګرانه ده بابا ته نه پوهېږې په دې کې ډېر خوندونه دي والله بیا به خالد واوي راته کوئ زه به ډېر خوشحال شم که دواړه یاران هم ما دې د پریشانۍ بلکل مه کوئ چې هغوی په ګرانو سکولانو کې سبق و د سبق خاص شوقیان نه دي دوی صرف یو کور غواړي دا د دوی ارمان دی ښه زما په خیال هغه دواړه پر تا ډېر ګران دي ما د دوی بغیره خوب لا نه راځي او سړی دی رښتیا وایي دی د هغو بغیر ګزاره نسي کولی او ماما ته به ما پوه زه په تا ډېر ګران یم ماما پرېږدئ ما ځان سره بوځئ ما مسخرې کولې موټر ودروئ زما مور زما پلار ما د ځان سره بوځئ وی خدایه دا خو راسه ولاړې هر په خدای اوس به که بچه ټولې برته رالې راته ووایه چې شو څښلی مسله څه شي ده زما خپل ورته زستي څه نه ځمه زما یاران نشته څنګه د دوی په ګاډۍ کښېنه دوی پرماشونه شروع کړي وایي استري به کوې کالي به مینځې ډوډۍ به پخې په کومه خوشحالۍ کې کار وکړم زه د دوی پلار مزدور یم د خپل د بد دنیا هم خلاص څنګه غلط خو به مې نه ورته ولي را نږدې کېږي که در نږدې سم ستی بغیر څنګه ژوند کوی سم دوی خو په ما ګران یاست څنګه اوس به کوې بچی بېرته رالې که نه خپل بد مې ډېر یادېدلی راځئ چې بد ته ملا وتړو درځئ هو وای شپږ بجې چې دا څه کیسه جوړه کړې ده کور جوړوي که غر نړوي کار هغه د ختمیږي ناکې ولې جنجال جوړوي هغه خو هغه دي خوانه لګیا دي په کار باندې سهار راسې مسکینان پخته دي تا نه دي اورېدلي چې د بل کار ایمان پر رڼا کېږي هې پام کوئ دا ګر زما د کار شیان چې رامات یې نه کوي